السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. درنو لیدونکو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په فیسبوک کې یو وخت کې یو ویډیو ډیر وایرل شوی و. هغه دا چې د ننګرهار ولایت د درینور ولسوالۍ او د عملي قریې د جامع مسجد خطیب د فرزند نعمت الله نومیږي، هغه شهاب په شهادت رسولی خو خطا ان. نو بیا هغه ویډیو ډیر وایرل شوی و چې مولوي صاحب مبارک یو غونډه کې ناست دی او د غونډه کې خلکو ته وی د شهید د کورنۍ ته وی چې مثال دا فرزند ما راوړی که قصاص کوي که هر رقم ته معامله ورسره کوي. نو اوس د مولوي صاحب مبارک نه ان شاء الله دې باره کې معلومات کوو. چون ډېر بعضې ملګري په دې موضوع تفصیلا پوه نه وو چې دا څنګه موضوع دا رامنځته شوې وه، نو په دې مولوي صاحب مبارک مونږ ته وضاحت راکړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. زه مولوي عبدالحکیم د مولوي عبدالحی زوی او د مولوي نعمت الله لمسی د ننګرهار ولایت د درینور ولسوالۍ د عملي قریې اوسیدونکی. محترمو اوریدونکو، دغه پیښه چې زموږ په دې کور کې په حجره کې شوې وه، دا یوه دردونکې حادثه وه او دې واقعې ټول ولس بلکې ټول مسلمانان ودردول. یو خدا و چې داسې حادثه زمونږ د کورنۍ سره مناسب نه و چې زمونږ په کور کې داسې حادثه ده شوې وي، ځکه زمونږ کورنۍ په ټول د تاریخ کې همیشه لپاره د ولس خدمت کړی دی او ولس ته یې توصیه کړې چې خپل مابین کې محبت او مینه ورورولي وکړي او د ظلم او بربریت نه خودداري وکړي. خدا چې تقدیر الهي وي نو دا هغه نه بچ کېدل دا مشکل دی. اگر چې ما د خپل زوی چې نعمت الله نومیږي د دې دا ژوند محدود کړی دی چې په دې مسیر باندې په دې حدودو باندې به درس وایي او په دې حدودو کې به ته ګرځې، خو بیا هم چې د الله جل جلاله په تقدیر کې څه لیکلي وي هغه بدلیږي نه. پیښه داسې ورونو چې زموږ په دې کلي کې مدرسه ده د مرحوم عبدالحی په نوم باندې. همدلته نعمت الله او د هغه ملګری الله دې وبخي شهید شهاب، هغه په 12 صنف کې او په مدرسه کې هم کتابونه یو ځای او په یو اتاق کې اوسېدل. د نعمت الله او د شهاب جان هغه اخلاق ټولو همزولو ته بلکې د عملي قریې عام وګړو ته دا معلومات و چې د دوی هغه اخلاق، انسانیت، هغه تقوا، هغه ټول ولس پې خبرو او د دوی په مابین کې ډېر زیات محبت او الفت و، حتی چې دوی به چې چېرته تلل مدرسې ته تلل یا کوم بازار ته تلل دا به یو ځای تلل. حتی چې په همدې ورځ باندې د یکشنبې ورځ وه د شپږم تاریخ و، په دې ورځ باندې دواړه تلي دي خیوې ته. هلته د نعمت الله 2 دسمله اخیستي، یوې ځان ته او یوې شهید شهاب جان ته. نو شهاب تلی د خپلې مور ته ویلي چې دغه دسمال به د جمعې په ورځ زه په اوږو اچوم، نعمت الله راته اخیستی دی. هغه څه خبرو چې مازدیګر ته به څه پېښه کېږي.
مازدیګر مانځه نه وروسته زه ترجمه کوم. دغه شهاب جان راغی، هغه صندوق د ترجمې چې زه ورباندې قرآن عظیم الشان ږدم هغه یې راته برابر او بیا یې راته خوب ویلي. یعنې د خوب نه چې دی راته خوب وایي تقریبا 20 دقیقې یا نیمه ګنټه وروسته دی په شهادت رسیږي. ما ته ویلي چې مولوي صاحب ما خوب لیدلی. خوب کې زما تشویشي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک څنګه په خوب کې نه ګورم. وایي دې کې یو کس راشي 11 بیرغه ورسره او ما ته راکي، ما ته وایي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک دا راکړي چې شهاب ته یې ورک. وایي ما ورته ویلي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چیرته دی؟ وایي هغه راته ویلي چې په اداره کې دی. و ادارې ته چې لاړم هلته نه. ما په جړا باندې بنا وکړه، شور مې وکړه چې ولې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک نه ګورم. دې کې وایي زه په دې خوب کې وایم چې یو 2 رکعته مونځ وکړم که نبی علیه السلام مبارک په خوب کې وګورم. وایي اودس مې وکړه، دې کې راویښ شو. دا خوب دومره تیز و، وایي ما فکر کوو چې دا اودس مې په ویښه کې کړی دی. وایي راپاڅېدم په همدې شپه باندې دا خوب یې لیدلی چې په کوم ورځ باندې دی شهید کیږي. وایي 2 رکعته مونځ مې چې شروع کړه ملګرو راته وویلې چې ته خو بیا اودسه په مانځه ودرېدې. بیا وایي چې عقل مې په ځای شو چې رښتیا زه خو وده وم. بیا ما ورته ویلي چې شهابه د دې خوب معنا دا دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک به ګوري په نږدې وخت کې، خو زما سلام به ورباندې وایي. نو د طریقې نقشبندیه کې په 8 ذکر کې و، نفس لطیفه کې و، په 5 لطایفو کې مې ورته توجه وکړه. او بیا راته ویلي چې زما والد صاحب مریض دی په پاکستان کې په هسپتال کې بستر دی، دعا ورته وکړئ. نو ما ورته ویلي صحیح ده. ما نه اجازه واخیسته نو باندې نعمت الله ولاړو. همیشه لپاره دوی کله زمونږ حجرې ته راتلل او کله به د هغوی کور ته ورتلل. نو راغلی دي زمونږ حجرې ته، دغه حجره ده چې موږ او تاسې پکې ناست یو، دلته راغلی دي. نو دې وخت کې د شهید شهاب جان نعمت الله ته ویلي چې هغه تمانچه که راوباسي ویې ګورو. هېڅ کله هم د اسلحو دوی بحث نه دی کړی، دې سره علاقه هم نه لري، خو بس تقدیرات دي. نو نعمت الله چې تمانچه رااخیستې ده او د شهاب ته یې ورکړې ده. نو نعمت الله ډار شوی هسې نه چې د شهاب نه ډز ونه شي، د اجرې نه فورا اوتی دی کور ته تللی دی چې څه وخت تیر شي شهاب یې الوبئ او بیا چې ویې کته زه به یې کور ته ویسم. څه وخت وروسته چې نعمت الله راغلی کتلي چې شهاب ډډه اچولې ده پروت دی. نو نعمت الله چې راغلی نعمت الله ورته ویلي چې څنګه پروت وي؟ وایي ډېره ستړی یم. وایي تمانچه دا مخې ته پرته وه. نعمت الله ورته ویلي چې تمانچه ویسمه؟ وویسه. څنګه چې دا تمانچه د ځمکې نه پورته کوي تیار مرمۍ په میل کې وه، دا بس الله پوهېده چې څنګه دا مرمۍ تېره شوې وه، بس دې وخت کې چې ځمکې نه یې اوچتوي بس دې وخت کې ډز شوی دی. او نو چې لګېدلی نعمت الله وارخطا شوی، کور کې دغه اواز چا نه دی اورېدلی. زما ماما په دې کور کې و، هغه ته یې ویلي چې زما هغه ملګری او انډیوال چې و هغه رانه ولګېده. نو هغه ماما مې بیا زه خبر کړم، ما ترجمه کوله، ترجمې ته ناست وم. بیا راغلم د حجرې ته چې راغلم نو ومې کتل چې دغه عاجزه لګېدلی، خو ډېر قوي لګېدلی، خو یو 2-3 آوازه مې ورباندې وکړل خو جواب یې رانک. نو کسانو ته مې ویلي چې دا زر هسپتال ته ورسوئ، یعنی ژوندی و. هسپتال ته چې انتقال که
نو دې وخت کې ما ولسوالۍ هم خبر که چې زمونږ په کور کې زما د زوی نه په حجره کې داسې حادثه شوې ده. هغوی هم بیا راغلل، زه یې بررسي که او دغه حالات یې ټول وکتل، ولس هم راغی. نو دې کې دولت وویلي چې موږ سره به لاړ شي ولسوالۍ ته. زه چې ولسوالۍ ته روان شوم، ولس ټول راووته د حملې چې ته به ولسوالۍ ته نه ځې، خو ما ولس ته قناعت ورکړه چې زه په خپله خوښه ورځم، زموږ دولت دی او موږ نه جرم شوی دی، که سهون دی که هر څه دی، خو موږ نه جرم شوی او د الله په نظم او دولت په نظم د هغه کورنۍ په نظم موږ مجرم یو. بیا ولس ټول راووته، حتی چې بعضو پکې ویلي چې موږ ګاډو ته څوملو ته به ولسوالۍ ته نه ځې. خیر ولسوالۍ ته لاړو. د شپې ولسوالۍ منصوبینو وویلي چې موږ به کور ته به دې ورسوو، خو ما ورته ویلي نه، زه د ولسوالۍ نه نه ځم تر څو چې هغه خلک موږ ته عفو ونه کړي. سهار هغه خلک راغلل، د مقتول ورثه او ټول په شریکه راغلل او د ولسوالۍ منصوبینو ته، قومندان د امنیي ته، امیر د جنایي ته، ټولو ته یې وویلي چې دا سهون معامله وه او مولوي صاحب چې دی دا زموږ روحاني پلار دی او د ده په کورنۍ باندې موږ کوم اشتباه نه لرو. هماغه و چې بیا راغلو جنازې ته او بیا هغه زما زوی نعمت الله هم راغی. په هغه مجلس کې چې جنازې ته 10 دقیقې پاتې وي، زه ودرېدم او هغه ویډیو به تاسو لیدلی. اعلان مې وکړ چې ای د مقتول ورثه و، زما د زوی نه جرم شوی سهون او دا دی اوس ما راوستی ستاسو په اختیار کې دی، که دلته یې وژنئ او که په قبر باندې وژنئ ستاسو په اختیار کې دی. شهاب جان زما روحاني اولادو په 4مه درجه کې و، متقي تقوادار انسانو او د شهید شهاب نه نعمت الله زیاد نه دی. د هغه مشر ورور راپاڅېده او په عام تام بخشش یې وکړه، حتی چې ما نه بخښنه وغوښتله، زما ګیرې ونیوله چې مولوي صاحب ته خفه نه شي. دا تقدیرات الهي دي، مقررات دي، دا نه بدلیږي. دومره احسان د مقتول ورثو موږ سره وکړه، د دوی نرینه او ښځینه دومره احسان او بردوباري وکړه، د دوی دغه نیکي او احسان او عفه ما ته د صحابه کرامو دور را یادوي چې صحابه کرامو داسې عفه او د بردوباري نه کار اخیستلو او د دوی د مور هغه صبر استقامت چې زه ګورم، ام سلیم رضی الله تعالی عنها مبارکه راته یادوي چې هغه ډېره صابره وه. نو دا داسې یو دردونکې حادثه وه، ټولو مسلمانان پرې ودردېدل او زه ټولو نه منندوی یم چې څوک په دې باندې دردېدلی دی او څوک خفه شوی دی. عام خلکو په دې باندې خفګان اظهار کړی، حتی چې بعضې ورونو نظرونه په ځان باندې ایښي وو هغه وخت سره که الله تعالی دا مشکل حل که، چا روجې نظر ایښي وو، بعضې سیاسرو په ځان باندې نظرونه ایښي وو. چون دا زموږ کور روحاني کور دی، همیشه لپاره ولس دپاره خادم او خدمتګار پاتې شوی دی. کوم ډلې ټپلې سره نه زه نه زما پلار او نه زما نیکه دا کوم وابستګي نه دی کړی او تعلق یې نه دی نیولی. په همدې خاطر باندې زموږ د کورنۍ ته خلک په درنه سترګه ګوري. نو عام خلک په دې باندې خفه و. الله جل جلاله د همیشه لپاره ټول خوشحاله او آباد ولري. دا چې زما د عام مسلمان غوښتنه ده چې کله درنه سهو وشي، جرم وشي، که د الله په برخه کې وي، حق الله وي که حق العبدي وي، باید چې موږ او تاسو ځان تسلیم کو. ځکه دنیا کې خو به ځان خلاص کو، بیا ورځ د قیامت کې به څه کوو. مولوي صاحب مبارک، په سوشل میډیا کې دا خبر هم چلیده چې یعنی جنازه هم تاسو کړې ده. او په دې علاقه کې چې
جنازه کیږي زموږ په دې علاقه کې په دې ټول اولس کې ما نه بغیر څوک جنازه نه کوي که علما هم دي که عوام دي نو هغوی منتظري چې مولوي صاحب راشي نو هغه به جنازه وکړي نو رښتیا هم د وارثانو ویلي چې تر څو مولوي صاحب نه وي موږ جنازه نه کوو بیا و جنازه یې ما وکړه او هغه هلک هم حاضر و زما زوی هم حاضر و زموږ ټوله کورنۍ قام قبیل په دې جنازه کې حاضر و ځکه د هغه هم شریک و د دواړو کورنیو فاتحه زموږ په کور کې هم واخیستل شوه او د هغوی په کور کې هم دا فاتحه واخیستل شوه نو ټولو اوریدونکو نه مننه الله جل جلاله دې تاسو همیشه لپاره د داسې آفاتو نه فجایاو نه وساتي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته واقعا چې یو عجیبه محضر و یو کورنۍ د خوانه شهید شوی دی هغوی څنګه چې مولوي صاحب وویل چې باید مونږ ته بخښنه وغوښتې هغوی زما ږیره ونیوله ما نه یې بخښنې غوښتې نو دا ټول د دین سره وابستګۍ وجه ده چې چا ځان دین ته او اسلام ته تسلیم کو نو دا مشکلات خپله حل کیږي نه به څوک په دشمنۍ وخته کیږي نه به څوک په بدبختۍ وخته کیږي نو د ورورولۍ په فضا کې ټول مشکلات به الله جل جلاله حل کوي نو اوس راځو د مولوي صاحب مبارک فرزند نعمت الله صاحب کوم چې دا واقعه خطاً دوی د لاسه داسې رامنځته شوې وه دوی نه به پوښتنه وکړو چې دوی ډېر زیات خپلو کې مینه او محبت درلوده چې دا واقعیت سره کوم ته رامنځته شوه بسم الله الرحمن الرحیم شهاب جان دا زما ډېر نږدې ملګری و او ډېر غازمن ملګرتیا و او دا درد ټول ژوند کې مانه هېر نه شي او ټول مسلمانانو زما دا غوښتنه ده چې ما ته دعا وکړي د صبر مونږ د مولوي صاحب مبارک فرزند یعنی نعمت الله نه په ډیر تاکید سره کوشش وکړو همدا څو خبرې مونږ ته وکړي او نورې نه غوښتل چې په دې موضوع کې ورنه څوک پوښتنه وکړي او یا دغه موضوع ورسره څوک وچیړي نو دغه ویډیو مو د ډیرو ملګرو په غوښتنه تاسو درنو دوستانو ته وړاندې کړه په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې د خدای په امان